ګران دوستانو بیا هم د فواد نادري صفحو ته ښه راغلاست. زه فواد نادري ستاسو په خدمت کې یم. دا چې تاسو په تصویر کې دا مسجد وینئ، دا د ترکیې له تر ټولو مقدس اسلامي ځایونو څخه یو دی چې ایوب سلطان جومات نومیږي. دا جومات د استانبول ښار د ایوب په سیمه کې موقعیت لري او د مسلمانانو لپاره ځانګړی روحاني ارزښت لري. د ګران دوستانو په دې ځای کې د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه قبر مبارک هم دی. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له نږدې صحابو څخه و او د اسلام د خپرېدو په لاره کې ستره قرباني هم ورکړې ده. دوستانو ویل کېږي چې حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د اسلام د لومړنیو لښکرو سره تر استانبول پورې ورسېد او همدلته وفات شو. ابو سلطان ایوب سلطان جومات دوستانو بخښنه غواړم د عثماني خلافت په وخت کې جوړ شوی او د عثماني دورې ښکلې او ساده معماري هغه منظره هم لري یا سټایل چې موږ ورته هغه هم لري. پراخه صحن، ارامه فضا، تاریخي ودانۍ او ښایسته شنې ونې. دا ځای د عبادت، دعا او فکر لپاره ډېر یو ښایسته مناسب ځای ګرځولی. دلته دوستانو هره ورځ زرګونه خلک د ترکیې له مختلفو سیمو څخه او خصوصا له نورو هیوادونو بېلابېلو هیوادونو څخه دلته خلک راځي، ترکیې ته چې راځي او د تاریخي ځایونو ځایو ته چې ځي نو دلته حتما د مسجد ته راځي. د جومات ته د زیارت لپاره هم خلک راځي. خلک دلته لمونځ کوي، دعاګانې او بس دغه ډېر ښایسته مسجد دلته چې راځي هغه زړه سکون احساسوي. دا جومات نه یوازې د عبادت ځای ده بلکې د اسلام د تاریخ یو ژوندی شاهد هم دلته بلل کېږي. ایوب سلطان جومات د استانبول هغه ځایونو څخه ده چې د هر مسلمان لپاره یې لیدل ځانګړی ارزښت لري او د ایمان او تاریخ یو ښکلی پیغام له ځان سره لري.